د هغې نه به سوال دی. یو زنانه دا سوال کړی دی چې زما یو لور د 3 کالو او 2 زامن دي، یو د 9 کالو دی او بل د کال دی، او زما د خپل خاوند سره په دې ورځو کې په یو خبر باندې ورانه ده. هغه ده چې هغه خپل یو ورور چې هغه د 50 کالو دی دلته کور ته راوړي وي چې دی موږ سره اوسي، او د هغه دا ورور چې دی نو دا د لوط علیه السلام په قوم کې چې کوم بیماري و په هغه کې هم دغه بیماري ده. او زه یې نه منم، نه غواړم چې زما کور ته دې سړی راننوځي، یریږم چې الله عذاب بر باندې راشي. یو خبره دویم به د خپلو زامنو یریږم، په د خپل زوی یریږم چې 9 کالو دی. خاوند راته وایي چې نه دی به راځي او ته به احترام وکړې. نو تاسو دې باره کې څه وایې؟ الجواب بالله التوفیق چې د دې خور د دیندارۍ او د جرأت ته زموږ سلام دی. داسې زنانه زموږ معاشرې له پکار دي، نه به راولي دا سړی، داسې زنانه پکار ده. نه به راولي دی موږ ته بچي خرابوي، نه به راولي دی کور خرابوي، نه به راولي د داسې عذاب راشي، نه به رادنه کې که رور دی او که کاکا زوی دی او که ماما زوی دی. داسې زنانه زموږ پکار دي. دې خور ته موږ دا وایو که ستا په دې لیور باندې دا خبره دغه ثابته یي کومه چې ته وې، نو د دې خاوند له نه دي جایز چې د رور کور ته دننه راولي، پاتې له ده چې د ده د بچو سره دې بیا میلاوي. او دې خاوند له دا نه دي جایز چې دی د خپلې ښځې ته ووایي چې د دې رور به احترام کې، بلکې دی د احترام نه دی د زجر او د رټنې لایق دی. یو سړی بیمار دی په هلکانو پسې ګرځي، شهوتونه پوره کوي، او ته ښځې ته وایې ته ورله احترام کوه، د څه شي احترام ورله کوه؟ دا سړی د زجر او د رټنې لایق دی. بل دا کوم کار چې په ده کې دننه دی والعیاذ بالله، د دې لپاره څومره سخته سزا شریعت ښوولې چې دا کار پلید کار دی. الله سبحانه وتعالی قومونه دې دلاسې تباه کړي پوره. امام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کتاب کوي، د خپل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه دا نقل کوي، وایي صحابه کرامو په دې باندې اجماع وه چې څوک کوم دا کار کوي، کوم کار چې به د لوط علیه السلام قوم کو دی به وژلی کېږي. داسې معمولي ګناه خو نه ده. نو موږ دې خور ته وایو چې موږ ستا سره موافق یو او موږ ستا ملګري یو په دې خبره کې، او د خپلې خبرې نه وروسته کېږه مه، دغه خپله خبره مضبوطه راونیسه. او خاوند یې پکار ده په ده باندې ذمهواري ده د دې خپلو بچو، د دې خپلې ښځې، د دوی به ته الله تپوس کې پکار ده چې د هغو باره کې سوچ وکړي. ته ډېر تللی چې نه رور دی او احترام به یې څه شي احترام به یې کوي؟ که دا سړی توبه وباسي او خبره واضحه شي چې ده دا ګناه پرېښودې ده په دلایلو او په قراینو سره، بیا که چېرته راشي نو په هغې کې به له څه حرج نه وي، خو بیا هم د داسې سړي راوسته بیا هم نامناسب دي. که توبه وباسي ځکه چې دا بیماري کله نه کله بیا راوچتېږي، دې سړی به د کور نه لرې ساتي والعیاذ بالله. او که کور ته راځي او توبه وباسي نو بیا هم دا ښځه د هغه سره یوازې نشي کېناستی، د هغه نه به ستر کوي، صرف که په خیر ورته وایي یا دوا سلام او څنګه یې ښیې دغې پورې اجازه شتي هم مخې له بیا نه راځي. دغې ځای دپاره محرم نه دی، ولایت ساتئ چې لیور د ښځې لپاره بلکل داسې پردی دی لکه څنګه چې په لاره کوڅه کې یو سړی ګرځي. دغه شتي که چې ته د کمرې نه ورته په خیر ووایي یا څنګه یې ښیې یا واړه دي څنګه هېڅ خبره نه. دې ځینې به ورته ځوان شیر ټلیفونو کې خیال کوه ډېر د زما د دې وروڼو وایي، دا به واته وروڼه یو، دا غریبه به دوی له خدمتونه او کپړې انځه او مخې له ځه او بس پکې خندا او ټوغې ټقارې او ګپ شپ، او بیا به هغې کې چې کومې واقعې راغلې خو تاسو ته معلومې دي، پټې خو نه دي که نه. دی دلته مزدوري کوي، روم له پیسې ګټي او ښځه ورته کېنولې ده، او که چا ووایي چې بهی دا کار ناروا دی، بس تاسو زړونه خراب دي جې. زموږ زړونه خو الحمدلله وي پاک دي. پاکو زړونو والا چې کومې قصې کړي ده تاسو ته معلومې دي. نو د الله نه یېره پکار ده. دې خاوند له چې دی ښځې ته دا خبره کوي او داسې یو کس کور ته رانه باسي، زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په خپلو خپلوانو کې کوم سړی تاسو وینئ خراب یا کور ته مه پرېږدئ. که خفه کېږي د زړه دې وچ وي. د خپلو بچو حفاظت کوئ، د خپلې ښځې حفاظت کوئ. ته د کور مشر یې، ته د کور ذمهوار یې،
دا سړی چې کور ته کوم دننه راځي د ته د ښه خرابتیا جوړوي. الله سبحانه وتعالی زموږ ټولې حفاظت وکړي. والله اعلم.